وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه حديث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی نه یریږي، هغه سړی چې د امام نه سر مخکې راوچتوي دی نه یریږي د دې نه چې الله به د ده دا سر د خر سر به ترې جوړ کړي. څومره سخته خبره، الله به د ده دا سر بدل کړي د خره په سر سره. کوم سړی چې د امام نه مخکې سر راوچتوي، دا ډېره اهمه مسله ده. ګورئ پښتنو دپاره ډېره اهمه ده، واورئ ویې رسوئ بیان یې کوي چې کوم سړی د امام نه مخکې سر راوچتوي، رکوع نه مخکې راپاڅي، سجدې نه مخکې راپاڅي، د امام نه مخکې سلام ګرځي، وایي د ده دا سر به الله د خره سر به ترې جوړ کړي. یو حدیث کې دام راځي چې امام ابن حبان رحمه الله راوړی اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب. الله به د سر نه د سپي سر جوړ کړي. یو حدیث کې دا راځي چې أن يحول الله وجهه وجه حمار، الله به د مخ نه د خره مخ جوړ کړي. یو روایت کې راځي چې أن يحول الله صورته صورة حمار، الله به د شکل نه د خره شکل جوړ کړي. خر په دې یادېږي ځکه چې کله مې انسان مثال ورکوي، دا مشهور ده په ټولو انسانانو کې، مثال ورکوي د کم عقلتیانو، بیا خر یادېږي ځکه چې دا ډېر کم عقل دی. نو دا کم سړی چې د امام نه سر مخکې راوچتوي نو دی هم څه کم نه دی، که نه کم دی، څه کم نه دی. کار یې د خرو کو وجې دا دی چې ته په امام پسې ولاړې نو خو به امام دی، به یې ته تابعداري کوه، نو څنګه ته مخکې سر راوچتې؟ قمقل دی که نه، نو ځکه یې خر یاد کو. بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا په حقیقت سره به داسې کېږي او که نه. نو جواب دا دی انسان چې د زړه مطمئن کېږي، او زما په خپل زړه مطمئن دی، هغه دا دی چې او حقیقت کې به داسې کېږي. یو سړی چې موږ خو څوک ونه لیدو چې د هغه سر د خره سر ترې جوړ شو یا د سپي. جواب دا دی داسې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي داسې به وشي، داسې به وشي، سر به الله د خره په سر بدل کي مستقبل کې. مستقبل قیامت هم دی، دی که نه دی قیامت؟ مستقبل جهنم هم دی، برزخ هم دی. نو کیدی شي چې الله د قیامت په ورځ د دې خلکو حشر داسې وکړي چې د سرونو نه به د خرو سرونه جوړ شوي او دغه شان د شکلونو نه، والعیاذ بالله.